په دنیا کې په لومړي ځل د زړه اپریشن د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زړه اپریشن ازې ډېر قیمتي او ناشنا بیان دی. د بیان اورو چې څنګه و د هغه د زړه اپریشن تر بیان تر اخره پورې ګورې راځي. چې کله هغه ماشوم و د حلیمه سره و پیو دپاره مور لېږلی او جبریل علیه السلام او یو بل ملک ورسره الله را لېږلی او څه چل شوی ولته سینې وله څیرلې وه. دا مې یو یاد و. انس ابن مالک رضی الله عنه دا خبره کوي رسول وسلم دا وی چې جبریل راغی په ما پسې وهو یلعب مع الغلمان او ما د ماشومانو سره لوبې کولې وی را سیمله وله را سینې راله په منځ پرې کړه او بیا د هغې نه زړه راویستو فاستخرج منه علقه او د دې زړه سره وړه غونته کې ټوکړۍ لکه وینه چې جام شوي په یو ځای باندې نو وی چې دا د شیطان برخه وستانه هغې ګزار کړې لرې کړه او دا د هر انسان د زړه سره یعنی په دغه ځای باندې شیطان چې دغه ځای ته خبرې ورچوي نو سړی ګډوډ کوي نو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرې کړی شوي. بیا یې دا زړه د زمزم په اوبو کې وینځو. دا موږ سیرت درسونو کې تفصیلا بیان کړي. او بیا یې وله سینه وګنډله بیا واپس لاړ او هغه ماشومانانو منډې کړي زما په مور پسې لاړو. مور یې څوک ته حلیمه یعنی رضایي مور یاد دی او ورته یې ووایي چې ان محمدا قد قتل په محمد پسې څه کسان راغلي دي او مړ کړی دی راسملولی دی او مړ کړی دی. نو ټولو را منډې والې او زما رنګ بدل شوی چې کله یعنې په خپله هم په هغه یې راغلی چې ما سره څه چل وي ځکه چې ماشوم او انس ابن مالک وایي سبحان الله په صحیح مسلم کې دا روایت دی. انس ابن مالک بیا وایي وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره ما په خپلو سترګو د رسول وسلم په سینه کې د ټانکو هغه اثرات لیدلي وو. پرېښودم دې دپاره چې دا وروسته دا خلک ویني. نو الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې حفاظت کړی د شیطان نه د هغه وړوکوالي نه ساتلی دی. او د دې حدیث یعنی د دې واقعې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو اوږده قسم بیان کړې ده. لکه یو روایت کې داسې راځي رسول الله وسلم وایي چې زه بنو سعد ابن بکر خاندان سره وم هلته ما پیس کړل. بنو سعد د حلیمې د کم خاندان چې او د عربو د عادتو چې بچي به بهر ته لېږل چې دوی تکړه شي او سړیتوب یې زده کړي او بدنونه یې کلک شي. نن سبا خو موږ کوشش کوو چې د خپل بچي څومره په نرمۍ کې او په پستو نعمتونو کې ور واچو. سخت پې خفه کیږو نه نه مړه وایي پرېږده چې نازبیني او نه پرېږده نه نه پرېږده چې دا بچی دې سم سړی پرېږده چې دنه سړیتوب یې زده کړي د سړو سره کښېني پاسي. عربو دا عادتو چې دوی به د خپل بچي بهر ته لېږل بانډو ته نو دی لېږلی هلته نو وایي زه د خپل رور سره لګیا وم. رور یې څوک دی دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رور څوک دی؟ یاره ستاسو ذهن بیا انتهایي کمزوری دی. وایي زه هلته وم د خپل رور سره مې لوبې کولې د حلیمې زوی تاسو سوچ کې شوي چې د پیغمبر رور به وي که نه به وي؟ رور هم وله معلوم رور یې دقه دی چې کوم د حلیمې زوی دی. وایي د هغه سره ما لوبې کولې د کورونو نه شاته نرعى بهما لنا او د دې بهم په عربۍ کې د بیزې د بچو ته وایي دا وړه وړه پیسکورې ورته کې چې وایي دا وایي دا م راویستي وو بهر ته نو وایي دې کې دوه کسان رالو سپینې جامې اچولې او یو لوښی ورسره د سرو زرو و چې هغه د اوبو نه ډک یا د واورې نه ډک و. زه یې راسملولم زما دا خېټه یې وڅیرله زړه یې ترې راوویستو بیا د هغې نه دغه توره ټوکړه دی یې ترې راوویسته دی یې جدا کړه بیا یې زما زړه وینځو او زما خېټه یې په هغه واورې سره وینځله تر دې چې بلکل یې صفا کړه. وی بیا دې یو دی بل ته ووایي چې دی وتله د امت د لسو کسانو سره نو یو طرف ته یې زه واچولم بل طرف ته یې لس کسان نو یې زه پې زورور شو. وی بیا وایي چې نه زنه بمئة من امته په سلو کسانو سره یې وتله وایي چې سلو سره وتلم زه پې زورور
بیا وی چې زرو سره وتلی زرو سره چې وتللم زه زورورم بیا بل ورته وی چې دعه عنک پرېږده فوالله لو وزنته بامته لوزنها که دې ته د ټول امت سره وتلی دی به د ټول امت زورور دی یعنې په وړوکوالي کې دا خبرې الله راښکاره کړي دي مخکې نه حالات د ده داسې نه دي څنګه چې د عامو کسانو دي او ځکه یو روایت کې داسې هم راځي وی 2 کسان رالو 2 کسان وی هغه یو بل ته وی چې هو هغه هلک دا دی وی هغه ورته وی چې نعم هم دا دی رالو وی زه یې ونیوم بس او ډاري کې راسمله ما دا خېټه یې چې دی دا سیري کړه او زړه یې ترې راوویستو وی بیا هغه بل ورته وروسته وی چې وی ګنډه به وګنډه به زه وتللم نو بیا د هغې نه بعد وی زه یې پرېښودم او وی زه دومره یېرېدلی وم چې به خپل مور پسې ورغلم مور یې څوک ده حلیمه په هغې پسې ورغلم او ما ورته دا خپله قصه وکړه نو هغه په ما باندې سخته ویرېده او ولې ویرېده کار ناشنا دی او څه امانتي دی بچې پردی دی یعنې صرف پیوله مې راوړی نو وی ما ته وی چې تا زه الله ته حواله کوم الله دې ستا حفاظت وکړي او ډاري کې سورلۍ راوسته او په خپله په هغه اوښ باندې سوره شوه او زه ځان سره کېنولم او مکې ته یې راورسولم ډایرک وی زما مور ته وی چې دا هغه امانت دی او زما ذمه فارغه شوه دا حواله ورته وی ولې وی داسې قصه شوې ده هغې په دې تعجب ونه کړو یعنې په کار دا و چې هغې هم تعجب کړی وی که نه چې دا 2 کسان رالو او په هغه وخت کې لکه نن سبا سړی وایي چې ټکنالوژي ډېره د سینې والا سیري کړې وه او زړه یې ترې راوویست وی هغې ورته وی ما خوب لیدلی خوب چې کله دی زما په خېټه و چې زما نه یو نور او یو رڼا راووته او داسې رڼا چې د هغې د لاسه شام او سوریه کې چې کوم کورونه او قصرونه او محلونه دي هغه رڼا کېږي نو د هغه وخت نه ما ته اندازه وه چې زما د بچي کې څه خاصیت شتي بیا ورته هغه واپس کړو او دا قصه 2 پیرې شوې ده د سینې ده اگر که بعض علما 3 پیرې وایي بعض علما 3 پیرې وایي یو پیر ماشوموالي کې بل پیر چې کله ورته نبوت میلاوېدو دغه وخت کې او درېیم پیر د اسراء او د معراج د واقعې نه مخکې خو تحقیقي او مشهور قول دا دی چې 2 پیرې یو ماشوموالي کې او دویم اسراء او د معراج د واقعې نه مخکې الغرض ما تاسو ته دا خبره ذکر کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته څه چلو کو څه یاد یې راته کو هغه ماشومتوب یو یاد دی ملګرو ته بیان کو دا یو یاد هم رایت کړی د ځوانۍ د وخت ملګرو ته وی ما به بیزې ګډې ساتلي په یو څو روپو باندې مکې والا دپاره دا یادونه دي که نه سړی کله کښېني یاره وایي ځوانۍ کې موږ دا کار کړی و دا کړی و د هغه یو یاد دا و چې وی هر پیغمبر بیزې ګډې ساتلي دي صحابه کرامو یا رسول الله تاسو هم ساتلي وی او ما هم ساتلي نږدې ورځو کې موږ دا خبره کړې صحیح بخاري کې دا حدیث دی دغه شان هغه دغه چې کوم یادونه په هغې کې یو یاد دا و چې یو کاڼی و په دې مکه کې وی ما ته یاد دی ما ته معلوم دی د نبوت د میلاوېدو نه مخکې دغه کاڼي و په ما باندې سلام اچو او ما تاسو ته مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې الله رب العزت کله یو چا له نبوت ورکوي نو د هغې نه مخکې داسې دې تیارۍ چې عجیبه عجیبه خبرې ورته ښیي एकदम پې وحي نه راولي نو یو به څه چل کېدو نه خوبونه به یې لیدل بارک الله فیک او هغه به سهار له رښتیا کېدو یو دا او ځکه حدیث کې دا راځي امام مسلم راوړی دی جابر ابن سموره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې انی لاعرف حجرا بمکه زه په مکه کې یو کاڼی پیژنم کان یسلم علی قبل ان ابعث د نبوت د میلاوېدو نه مخکې به هغه په ما باندې سلام اچو انی لاعرفه الان زه اوس هم پیژنم هغه ځای دا هم د هغه یو یاد یو زوړ وخت دا به یې رایادو دغه شان د هغه په یادونو کې یو یاد دغه د اسراء و معراج هغه قصه
ملګرو ته تفصیلي بیان کړی د هغې دپاره به زما د سیرت درسونو هغه سلسله واورئ په هغې کې ما ښه تفصیلا دا خبره کړې ده ملګرو ته دا خبره هم کړې د هغه په یادونو کې یو دا وه حدیث کې دا راځي جابر رضی الله عنه او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وی لما کذبتني قریش کله چې زه د اسراء او د معراج د قصې نه واپس رالم او واقعې نه نو قریشو زه دروغجن کړم چې داسې نشي کېدی نو قمت فی الحجر زه په حجر کې ودرېدم حجر څه ته وایي کعبې سره خوا کې کوم د کعبې د حصه ده دا چې وړوکی دیوال ته تاو دی په دې کې ودرېدم فجل الله لي بیت المقدس الله ما ته بیت المقدس یا بیت المقدس د دې سره ښکاره کړو فطفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الی او ما هغوی ته د بیت المقدس ټوله نقشه بیان کړه او ما کتو الله ما ته داسې ښوولی دا هم د هغه یو یادو ملګرو ته دا خبره بیان کړې مشرکانو چې کوم تکلیفونه هغه له ورکړي د دې یادونه به هم کول او دا یادونه چا نه هېرېږي د اسلام دپاره چې کومې قربانیانې رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي دي دا به هېرې شي زموږ نه نه هېرېږي د هغه نه به څه هېرې شي یو ورځ یې دا ووایي ملګرو ته امام ترمذي دا حدیث راوړی دی وی لقد اوذیت فی الله وما یؤذى احد د الله په باره کې چې ما ته څومره تکلیفونه رسېدلي دومره هېچا ته نه رسېدلي د الله په باره کې چې خلکو ما سره کوم زیاتی کړی دی که نه دومره د هېچا سره نه دی شي ولقد اتت علی 30 من بین یوم ولیله او په ما باندې 10 شپې ورځې داسې راغلي دي چې زه ومه او بلال را سره رضی الله عنه او زموږ دواړو سره خوراک نه و 10 ورځې الا شیء یواریه ابط بلال دومره خوراک را سره و چې هغه بلال رضی الله عنه په ترخ کې نیولی و څه مو خیال دی لږو که ډېرو چې ترخ کې نیوی کېږي هغه ډېرې که لګي لکه دغه خوراک مې ماسو په ما وي دومره سخت هم راغلی دی موږ چې بیان کې کینو یو 50 منټه ګنټه نو داسې موږ اوړو راوړو بیا خلکو ته قیسې هم کوو چې موږ ګوره کټه توره وایي موږ د اسلام دپاره لویه قرباني ورکوو داسې تکلیفونه وي 10 ورځې د سړي سره خوراک نه وي او ملګري ورسره دا په هغه وخت کې چې کله دوی د مکې نه یو وخت کې وتي وو کله چې دا سختې په ډېرې شو بلال رضی الله عنه ورسره و دا سیرت کې دا خبره بیان شوې ده دغه شان هغه قصې بیان کړې وه خو تاسو ته یاده ده عایشې رضی الله عنها دې تپوس کړی و یا رسول الله په تاسو باندې سخته ورځ کومه وه چې هغه د احد د ورځې نه هم سخته وي نو کومه ورځ ورته بیان کړې وه طایف قصې ورته کړې وه بیا ورته هغه پوره هغه قصه وکړه وی او د احد د ورځې نه سخته ورځ په ما باندې راغلی و زه طایف ته تللی ومه هلته ما دعوت ورکړو بیا خلکو په کاڼو باندې ویشتی و او دومره په کاڼو باندې ویشتی و چې د پیزارې دی د وینو نه ډک شي او بېهوشه شوی و او وی چې زه کله هوش کې راتلمه نو یو غم دغه یو خلکو په کاڼو ویشتو نو چې هوش کې رالمه نو جبریل علیه السلام راته ووایي چې دغه یو ملک دی په ملایکو کې چې الله دته د غرونو دا کار حواله کړی دی چې څه ورته ویې ورته ووایه وی هغه راباندې سلام واچو بیا راته ووایي چې ای محمده الله ستا د قوم خبره واورېده کومه چې هغوی تا ته وکړه که ته وایې چې دا غرونه په دوی باندې رابند کړم ما ورته وایي چې نه زما دا امید دی چې الله رب العزت به دوی نه داسې بچي پیدا کړي چې هغوی به یې یوازې د الله بندګي کوي دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادونه